په پیل کې د خبرونو سرټکي د متحده عربي اماراتو لخوا د هرات حوزوي روغتون ته د ډیالیز ماشینونو ورکول، په زابل ولایت کې د توري بند د کار بشپړېدل، او د اسرائیلو له بریدونو وروسته د لبنان د شهیدانو زیاتوالی. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د تلیا میزان 15مه نیټه ده. زه صادق فروتن یم. د هم بشپړ خبرونه. د متحده عربي اماراتو له لوري مرسته سوي ډیالیز ماشینونه د هرات حوزوي روغتون ته وسپارل شول. د هرات ولایت مقام رسنیز دفتر وایي چې د متحده عربي اماراتو له لوري مرسته سوي نه پایي ډیالیز ماشینونه د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا او د هرات والي شیخ مولانا اسلامجار په شتون کې د هرات حوزوي روغتون ته وسپارل شول. د اطلاعات او کلتور وزیر د یادو ماشینونو د سپارلو په مراسمو کې له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو له همکارۍ څخه مننه وکړه. د زابل ولایت د توري بند د اوبو او انرژي وزارت ملا عبداللطیف منصور د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر ملا محمد یونس اخوندزاده د اسلامي امارت یو شمېر نورو چارواکو او ولایتي مسؤلینو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. یاد بند چې د 2.9 میلیونه متره مکعب اوبو د زیرمه کولو، 1560 هکټاره کرنیزه ځمکې د خړوبولو او د 1.8 کیلو واټه برېښنا تولید ظرفیت لري، د 120 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د افغانستان اسلامي امارات مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي د ځینو هیوادونو او جهتونو له لوري د بشر حقونو په نقص او جنسیتي تبعیض د اسلامي امارات تورنول بې ځایه دی. ښاغلی فطرت زیاتوي چې افغانستان کې د بشر حقونه خوندي دي او له هیچا سره تبعیضي چلند نه کیږي. په پای کې د لبنان روغتیا وزارت وایي تېره ورځ چهارشنبه د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له امله 72 تنه شهیدان او 223 نور ټپیان شوي دي. د یاد وزارت په وینا د سپټمبر میاشتې په 23مه پر لبنان د اسرائیلي رژیم د بریدونو له پیل راهیسې 620 کسان شهیدان او له 2000 ډیر نور ټپیان شوي دي. له ملتیا مو مننه.